قل الحمد لله وسلام على عباد الله اصطفى الله خير عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسللت الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، بیا هم خوشحاله یو چې د روژې په میاشت کې او د روژې په ورځو کې الله تعالی دې ستاسو روژه، دعاګانې، ختمونه، قرآن عظیم شان او ټول صلوات ټول قبول کړي. الله جل جلاله یو زمینه راته مساعده کړې ده او یو فرصت را کړی دی. الله تعالی دې وکړي چې د دې فرصت ته زمونږ بخت دومره بیدار وي چې فرصت نه ګټه واخلو. بیا هم د الله تعالی احکام څو مسلسلو آیاتونو کې راغلي دي او خپلې هغه پوره نسخې د یو چا دپاره لیکلي دي. روژه څوک نیسي باید څه رقم ونیسي او باید په څه ترتیب باندې ونیسي او کله یې ونه نیسي او کله دې مساعد شي شرایط ورته چې روژه ونیسي. نو دې آیات شریف کې مخکې جمعه کې هغه آیاتونه ولوستو. اوس دې آیات کې الله جل جلاله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر میاشتې ته وایي او په قرآن عظیم الشان کې 12 میاشتې 12 شهورا، شهور جمع او شهر مفرد دی د میاشتې. هغه میاشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله به 9 او کله به 10. نو دا شهر رمضان او شهر د رمضان یا د دې تکلیف میاشت رمض، کله چې عربو نومونه ایښودل نو دا وخت د ګرمۍ او د ډېرې تکلیفو نه ډېر نوم رمض شو یا رمضان شو. او یا دا چې سوزانې شګې دي او یا دا چې تکلیف پکې ډېر زیات دی، نو د دې له خاطر ورته رمض او تکلیف ویلی کېږي. او مؤمنانو ته هم ډېر زیات تکلیف تېروي، بې خوبه وي، تکلیف تېروي او لږه تنده تېروي. نو دا هم کېدلی چې رمضان د تکلیف میاشت ده د الله په نیت باندې. رمضان الذي الله جل جلاله دا میاشت نازله کړې ده، دې اولین شرافت او عزت دا دی چې زموږ او ستاسو دپاره ده او زموږ او ستاسو دپاره د دې دپاره ده چې جنت ته لاړ شو. او بیا وایي چې انزل فيه القرآن، په دې کې قرآن نازل شوی. قرآن زموږ د امت هغه نیکبختي ده، زمونږ د امت هغه فراخي ده، زمونږ د امت هغه قانون دی، هغه رحمت دی چې په ویلو باندې هم اجر زمونږ کېږي او په لیدلو باندې هم زمونږ اجر کېږي او په احکامو د تطبیق هم زمونږ اجرونه کېږي او په مانځه کې هم چې لولو اجرونه مو کېږي او که ختم پرې کوو هم اجرونه کېږي. قرآن زمونږ شفاعت کوي او قرآن زمونږ د ژوند ملګری دی او زمونږ دستور العمل دی او د الله تعالی کلام دی او ذاتي کلام دی. او الله جل جلاله دا ذاتي کلام په موږ باندې پیرزو کړی دی چې همیشه د الله سره خبرې کوو پکې. هدى للناس، دا فرقان نازل شوی او دې کې د خلقو دپاره هدایت دی. هدى للناس، د ټولو خلقو دپاره، کافر وي او که مسلمان وي. و کله چې دا هدایت شو او جوړ شو، خبره خلاصه ده چې نور کوم شي ته ضرورت نشته دی. هدایت هغې چې ته ویلی کېږي چې یو سړی په سمه لار باندې برابرېږي. بل پکې شوی و بینات من الهدى، او هغه نښې نښانې دي پکې چې د هدایت دپاره سړی دې ته مجبوروي چې په دا لاره باندې لاړ شه، په اهدنا الصراط المستقیم باندې لاړ شه. دا هدایت کول فرقان او فرقان دی. فرقان څه ته وایي؟ د قرآن 2 نومونه دي. یو قرآن چې لوستل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بل فرقان د حق او د باطل ترمنځ د جدایي. نو دلته وایي چې دا فرقان دی، دې کې هدایت دی، تاسو ته د امر معروف امر دی او د نهي عن المنکر نه منع کول دي او د باطلو نه لرې کوالی دی او د حقو په لاره باندې روانېدل دي. فرقان دی.
دا فرقان شو. فمن شهد منکم الشهر، هغه څوک چې حاضر شو دې ته چې روژه ونیسي، وړوکی او صغیر او بالغ شو په روژه کې، روژه به نیسي. ښځه کله د خپلې بیمارۍ یا د ماهوارې بیمارۍ نه خلاصه شوله او پاکه شوله، روژه به نیسي. که نفاس او که حیض دواړه وو نو هغه روژه به نیسي، په هماغه وخت کې به روژه نیسي. که یو سړی کافر وي او مسلمان شو، روژه به نیسي. که یو سړی لیونی و بېرته روغ شو، روژه به نیسي. او که یو سړی مریض و او بېرته جوړ شو، الله جل جلاله ورته وایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. نو کله چې تاسو برابر شوئ دې ته چې د دې میاشتې وړ وګرځېدئ، نو بیا خپله روژه ونیسئ. ومن کان مریضا، او که څوک خپله نسخه ورکوي الله جل جلاله وایي دا خو دا ده چې زه درته امر او حکم کوم چې روژه ونیسه، خو د الله نسخه دا ده کله چې مریض شوې مه یې نیسه. من کان منکم مریضا او علی سفر، کله چې ته مریض شوې او په سفر کې وي، مریضتیاګانې د مثلا د زنانو مریض شوي، د نورو تکلیفونو مریض شوي، ذهني مریض شوي، د حقیقت نه مریض شوي، د یو بل ترتیب در باندې پیدا شو، ضعف در باندې راغی، په اخر د عمر کې شوي، ارذل د عمر کې شوي، نه یې شي نیولی. ولهذا درته وایي چې کله چې دا سفر کې شوي او یا په مریضتیا کې شوي، نو مه یې نیسه. سفر که مشقت لري نو مه یې نیسه. اکثر علما په دې باندې دي که سفر په هر ترتیب وي خو باید وی نه نیسي، او بیا خصوصا په نن سبا ورځو کې کله چې طیاره د افغانستان روانېږي ډنمارک پورې راځي، نو که 20 ساعته وي نو دا در باندې 15 ساعته او 26 ساعته کېږي. دا د انسان د حوصلې نه اوچته ده. هو که لږ سفر وي او ښایسته وي نو بیا کولی شي چې ته پکې روژه ونیسي، خو چې تکلیف نه وي ورکړي. مګر د الله نسخه دا ده چې مریض شوي او مسافر شوي، روژه وخوره. دا د هغې نسخه ده او دا تطبیق ته په ځان باندې که بیا در باندې څه تکلیف راغی، نو بیا د الله جل جلاله رحمت ته انتظار وکړه. من ایام اخر، او بیا وروسته که اخر که اخر دې ته ویلی کېږي دلته په دې اصطلاح کې د قرآن عظیم شان معنا دا ده چې یو ځل بې نه نیسي، لکه ماهوار چې پی در پی د اول د رمضان نه تر 13 پورې ونیسي. نه، من ایام اخر، کله پنجشنبه او دوشنبه نیسي، کله سه شنبه نیسي، په میاشت کې 2 ورځې نیسي، 1 ورځ یې نیسي، خو در باندې قرض دی دا به نیسي. هو داسې وایي د روژې په برخه کې که ټول دهر ته روژه کې د روژې د یو ورځې هغه کرامت او عظمت ته نشي رسېدلی، خو قرض در باندې دی، قرض به خلاصې. من ایام اخر، د نورو ورځو نه بیا هغه جوړ کړه. یرید الله بکم الاسلام. دغه پاس نسخې درته ښیي وایي الله په تا باندې د دې اراده لري چې تا باندې اسانتیا راولي. مریض شوي باید ویې خوري، مسافر شوي ویې خوري، نور تکلیفونه درته پیدا شو ویې خوري، مکره یا مکره شوي باید ویې خوري. ولا یرید بکم العسر، دې باندې تکلیف نشته په تاسو باندې. ولتکملوا العدة، پوره که هغه ورځې چې تا خوړلې وي، 10 وي که 20 وي، او که مسلسل دې ونیو هم عدت پوره کېږي. ولتکبروا الله، الله په لوی باندې یاد کړه چې تا باندې ترحم کړی دی په دې منځ روژې کې. که درته ویلی وی چې که مړی او که ژوندی، که روغ او که ناجوړی ونیسه، نو دا به بیا ډېره مشقت کې وي، خو الله در باندې رحمت کړی. ولتکبروا الله، نو د هغې لوی او د هغې سترتوب بیان کا، عظمت بیان کا. علی ما هذا ولعلکم تشکرون، او د الله تعالی دغه کوم یو باندې چې هدایت کړی دی باندې شکر وباسه. دا ډېر ښه هدایت کې ښه نسخه ده د انسان دپاره. او عموما کله چې عبادات راځي نو الله جل جلاله پکې د دعا شکل خلقو ته ښیي. د مثال په طور باندې کله چې د حج سورتونه آیاتونه راځي نو هغې کې وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وایي دا دعا ووایه. کله چې حج ته ځي هم دا دعا ووایه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا ووایه. لا اله الا الله نستغفر الله. دا ووایه. دعاګانې درته په هر یو مراسم کې ښیي. داسې په روژه کې درته څه وایي؟ روژه کې داسې وایي واذا سألک عبادي فإني قریب. کله چې انسان زمانه پوښتنه وکړي چې چېرته یې، محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي تا نه پوښتنه کوي دا خلک چې زه چېرته یم، الله چېرته دی. ځینې علما دا ځینې خلکو به داسې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته که دا الله نږدې وي چې ورته ورو خبره وکړو، او که لرې وي چې ورته اوچت اواز وکړو. نو الله جل جلاله فرمایي دا فرمایي زه د انسانانو سره یم. اذا سألك عبادي، کله چې ما وغواړي، اذا سألك عبادي د دعا نه اخیستل شوی، د سوال نه اخیستل شوی، ای الله ما ته راکړه. دې کې مقید نه دی، دا مطلق آیات دی، دې کې ماښام او ماسپښین نشته.
ځینې دعاګانې د وختونو دپاره راغلي، ځینې د مکانونو دپاره راغلي. مثلا د حج په مکانونو کې، د جومات کې، نورو ځایونو کې، یا فرضاً د میاشتو کې کله کله د وختونو او د زمان دپاره راغلي دي، کله د نورو شیانو دپاره کوم سبب راغلی دی. اما دلته دې آیات کې وایي اذا سألک عبادي عني فإني قریب. هر وخت دعا کې، پرستن کې هم کې، مانځه کې هم کې، مانځه نه وروسته هم کې، مخکې هم کې، ټولو وختونو کې دعاګانې کې ورته. په زکات کې وصلي علیه، کله چې چا درته زکات درکړې محمد صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه. صلي، د صلي معنا دا وایي علما داسې وایي که چېرته صلي صلات د الله د طرف نه وي نو دا مغفرت دی، او که چېرته صلات د ملایکو د خوا، که چېرته صلات د الله د طرف نه وي رحمت دی، او که چېرته صلات د ملایکو د طرف نه وي مغفرت دی، او که صلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه وي دعا ده، او که صلات ستا د خوا نه وي ای بنده نو ستا مونځ دی. هر ځای کې مونځ کولی شي، یعنې هر وخت چې دعا کې ستا مونځ دی، تا ته به الله جل جلاله که په دعا او په مانځه کې کوم فرق نشته دی. نو اوس دا وایي چې کله چې ته سوال وکړې الله ته، نو الله وایي چې زه نږدې یم، تا سره یم نږدې، اجیب دعوة الداعي، د هر سړي دعا قبلومه، په هر وخت کې قبلومه، وخت نشته دی. انحصار د وخت پکې نه دی راغلی، مطلق دعا وکړو په هر وخت کې چې کې خو د الله نه یې وغواړه، زیارت نه یې مه غواړه، بت نه یې مه غواړه، بل چا نه یې مه غواړه، خان نه یې مه غواړه، بل چا نه یې مه غواړه، صرف د الله نه یې وغواړه. فلیستجیبوا لی، زه به یې تاسو لپاره قبوله کړم، ستا دعا زه قبلومه. وليؤمني بي، مگر شرط دا دی چې په ما باندې ایمان راوړي، شرک را سره پیدا نه کړي، بت را سره ونه کړي. فلهذا د دې لپاره چې انسان باید پوه شي چې الله زما سره هر وخت کې دی، نه بت ته ضرورت شته، نه زیارت ته ضرورت شته، نه پیر ته ضرورت شته، نه ستوري ته ضرورت شته، نه ملایکې ته ضرورت شته. زه یوازې دلته وایي زه د هر څه قبلوم. فلیستجیبوا لی، زه دې قبلوم، مګر وليؤمنوا بي، چې په ما باندې ایمان راوړي. آمنت بالله، نو کله چې آمنت بالله دې ویله بیا الله جل جلاله درته وایي د هر څه کوم سورة بقره آیات په هر صورت باندې د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم کوم یو خواهشات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مونږ مسلمانان یو، مونږ کې دومره غیرت او همت شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورو، هغې ډوډۍ نه موندله، وږي تږي به صحابه، مګر روژه به یې نیوله. هېڅ وخت داسې هم شوي دي چې هغې وخت کې لا پیشنمې هم نه هم روژه به یې نیوله. اوس د روژې ګټې او فایدې به څه وي؟ فردي ګټه یې څه ده؟ زما اخلاق برابرۍ، زه په لاره باندې سامیږم، اهدنا الصراط المستقیم باندې ځم، ځان ته جنت ګټم، ختم ته مې مخه ده، مونځ ته مې مخه ده، خپل دومره اخلاق زما دومره تغییر راغلی دی لکه زه چې نوی مسلمان شوی یم، دومره فکر په ما باندې کوي، زما په دې اخلاقو کې دومره هر چا سره ورین تندي او په ښو اخلاقو غږېږم، هر چا ته خپل حق رسوم، مور او پلار ته حق رسوم، همسایه ته رسوم، ورور ته رسوم، همصنفي ته رسوم، ښځې ته رسوم، ټولو ته خپل حقوق ادا کوم. دا فردي ګټه ده د دې لپاره، د هر چا حقوق. دویم اجتماعي ګټې دي. اجتماعي ګټه دا د یوسف علیه السلام سره ټولې دنیا خزانې وي او هغې سره ټول ګودامونه ډک وو، هغې به په نیمه ګېډه ډوډۍ خوړه، وږی به یې ځان ساته. ولې؟ و چې زه د دې خلکو د حالت نه خبر شم. نو اجتماعي ګټې دې ته وایي چې ته کله وږی ګرځېږي نو ضرور خبره ده چې د دې باندې به پوهېږي چې دا بل سړی دا وږی دی، دا به څه کوي، دې سره به ضرور سره طبقې ورسره دا اجتماعي ګټې دي چې یو بل سره ورورګلوي جوړه کا، ځان غریب کا. دا د اجتماعي ګټې دي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو سره یو ځای اوسېږه او یو ځای ورسره روژه ونیسه، یو ځای ورسره روژه ماتې وکړه، اتحاد او اتفاق کې برخه واخله، د مسلمانۍ په ورورګلوۍ کې برخه واخله، د اجتماع او ټولنه کې برخه واخله. دغه ټوله ټولنه یو وار باندې د یو اعلان سره سم ټول روژه دې خولۍ بنده شوه، په یو اعلان باندې ټول اختر کوي او په یو اعلان باندې ټول روژه ماتې کوي، افطار کوي. دریم اخلاقي ګټې. اخلاقو کې د سړي څومره اخلاق هغه شی دی چې بالنفس دی، نفس سره ستا تعلق لري، ستا نفس څومره صفا کېږي، ته په دې خپل نفس باندې څومره اوبه اچې، په دې خپل نفس باندې څومره طهارت کېږي، یو اودسو کې څومره طاهرې، غسلو کې څومره پاکېږي، ته یو معنوي اوبه اچې په دې خپل ځان باندې او په دې خپل زړه باندې او په دې خپل وجدان او په دې خپل ضمیر باندې او په دې خپل رګ باندې ته اوبه اچې او په هغه شیطان باندې ته اور بلې چې ته ولې ته یو اخلاقي ګټه لرې، ته خپل نفس سره تعلق دی، نو خپل نفس دې ډېر ښایسته کړی دی او جوړ کړی دی. دا یې هغه اخلاقي ګټې دي. صحي او روغتیایي ګټې.
ټول دنیا ډاکټران په دې کې وایي چې باید معده ضرور صافه شي او پاکه شي او دا یوازې زموږ دین کې نه دی عیسویان هم همداسې وایي او یهودان هم همداسې وایي هندوان او سکان هم همداسې وایي د روژې سره هر څه تصفیه کېږي او پیاده جوړېږي او حتی تر دې اندازې پورې چې عیسوي دین او یهودي دین کې هغوی 40 ورځې روژه نیسي او هندوان او کوم یو چې د سک او یا د سندرا مذهبونه دي هغوی تر هغې پورې روژه نیسي تر څو وایي حقیقت او نیران ممتنع شوی نور راته نه راغلی ولو که کال وي هم روژه به نیسي نو کنفیوشزم اټاویزم ټول همدغسې د دنیا مشهور بودایي دینونه ټول به روژې نیسي او ډاکټران هم نن الحمدلله ټول وایي صفا کېږي انسان پاکېږي انسان او روغتیا ته ګټه رسېږي باید یو څه وخت دپاره دمه وکړي تر څو پورې ماشین یخ شي او برابر شي او بیا چالانېدو ته او بیا د حرکت دپاره مساعد شي دا یې هغه روغتیایي ګټې دي دویم ازموینه ده امتحان دی د الله در سره هېڅوک در سره نشته زوی دې کار نه لري مور دې کار نه لري پلار دې کار نه لري عالم در سره کار نه لري استاد دې کار نه لري بادار دې کار نه لري هېڅوک در سره کار ته پوهېږي او نفس دې پوهېږي اوس دا ازموینه ته څنګه ورکړې لږ پټه پټه روژه خورې او که نه دې ازموینې کې ته په هر ځای کې همدغسې وي څه چې د الله امر دی په خفا کې وي او که په جلا کې وي بهر وي او په کور کې وي که ځان ته وي او که نه وي که درته پلاو او مرغان او ټول کباب کړي ایښي وي او ورته صبر کې او نه یې خوري او په خوښه دې خپله چې ډوډۍ خوري نو ستا ازموینه ده اوس خپله ازموینه او امتحان په څنګه ورکړي پوره نمرې پکې وړي او که نه د دې امتحان نه باید بریالی سړی ووځي او الله دې موږ ته توفیق راکړي همدردي او خواخوږي یو چا سره د یو چا سره همدردي او خواخوږي کې د یو خوا کې د یو همسایه دی او هغه هېڅ شی هم نه لري او ورشه ورته کور کې ته قلباب ورته وکړې ورته یې وروره دغه څه مې دوسې کېږي دا واخله وطن کې دي خپل وطن کې پاکستان افغانستان بل ځای کې یو غریب سړی دی او دا روژه ده او د صدقه فطر دې ورته ولېږي څومره به ښه وي او که یو څه نور کومک هم وکړي چا سره د جامو او د اختر دپاره یې وکړي او بچو سره یې وکړي څومره ښه به وي صدقه فطر ورته ولېږه دا به هغه څه وي چې همدردي او خواخوږي دې کړي وي صدقه فطر ورکړه روژو کې دې کمې او زیاتې راغلي وي صدقه فطر ورکړه ښه دا دې په هر صورت باندې یو ډېر ښه اخلاق چې د شپې او د ورځې باید سړی مؤذب اوسېږي وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها قرآن عظیم شان وایي تاسو په مسجدونو کې به تاسو اعتکاف کوئ او اعتکاف دې ته ویلی کېږي چې خپل ځان به د الله تعالی په نیز باندې بندي کړي او اسیر به شي او 10 ورځې روژه به خپل اسیرتیا کې تېره کړي چې زه د الله بنده یم او د الله اسیر یم او په دې جومات او دې کور کې ناست یم نو ته وایې چې ستا په کور کې یو سړی سبا او بېګا راځي او تا ته سوال کوي ته به ورسره څومره ښېګڼه کړې او ته د الله په کور کې میلمه شي او اسیر شي او بندي شي او ځان ته داسې وایي چې زه د الله اسیر یم په جومات کې او هېڅ شی نه غواړم صرف د الله عبادت کوم آیا الله به تا سره هېڅ شی هم نه کوي ضرور به یې در سره کوي یو چا سره همدردي یو انسان نه غواړي همدردي در سره کوي الله نه همدردي غواړي نه کوي در سره رحمت نه کوي باوجود یې نه چې هغه رحمان الرحیم دی هغه د عظمت خاوند دی هغه د ټولې دنیا مالک دی هغه په کلي صفاتو کمالیه او موصوف دی هغه در سره هر څه کولی شي او دا یوازې یوه دنیا نه ده زموږ ستاسو ته ایمان په آخرت باندې دی د آخرت دپاره باید څه آخرت دپاره دغه دی چې دلته ناست یم او مطمئن په دنکدن کې هېڅ تکلیف نه لرم که نه بیا په هغې ورځ باندې بېرته ژوندی کېدی نه شي او دنکدن کې بیا حیف او میل دی چې کړی دی او کوم حرام دی چې خوړلي بیا درته ودرېږي په خپله ځان ته قضاوت وکړه ته ګناهګار ځي مریض ځي آخرت ته او که نه جوړ ځي اوس وګوره یو سړی هسپتال کې وي هغه مریض دی هغې ته ترخې دواګانې ورکوي ستنې ورباندې منډي جراحي ورته کوي په چړو باندې شکوي ماغزه یې لرې کوي ولې دا مریض دی که نه دا مریضتیا ته یې وباسي ایا ته چې معنوي مریض وي روژه دې خوړله لمونځ دې نه کو اودس دې نه کو قرآن دې نه لوسته د خدای احکام دې نه منله همدردي دې نه کوله خواخوږي دې نه کوله ته به دوزخ ته نه ځې عمل ته به ملایکې به درته ولاړ وي او چړې به ورسره وي او تا به عملیات کوي تر څو پورې تر هغې پورې پریشن کړي چې تر څو پورې بېرته سړیتوب ته راوګرځوي چې خپله ګناه تېره کړي نو دلته په دې دنیا کې چې څنګه اپریشن دی او څنګه د مرض دواګانې دي همدغسې د آخرت کې ته په خپله باندې ځان دوزخ ته لېږه دا هسپتال دی د الله جل جلاله د مریضانو لپاره هسپتال دی ګناه سره ډک لاړې مریض وي باید دا ګناه دې ټوله وټکېږي او لاړه شي د منځه فلهذا د ټولو شیانو لب لباب دا دی ای مسلمانه که مسلمان شي او ځان دې سالم وساتو
د الله نه تسلیم شه، الله ته په کلیه صورت باندې تسلیم شه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، پورا داخل شه او خطوات د شیطان وقفی ممنه، د شیطان لمسن ممنه، د خپل پیغمبر ومنه، د الله هدایت ومنه. بیا جنت ستا دی، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنه. د رزق دروازې درته خلاصېږي. کله چې ته جوړ یې او روغ ستا رزق چې د اسمان نه راځي، هغه ملایکه افتخار کوي او دروازې خلاصېږي، وایي چې زه دې مؤمن ته، دې مسلمان ته، دې عابد ته زه ډوډۍ وړم، زه ورته رزق لیکم، زه ورته ورځم، د هغې احکام راوړم، د هغې عبادات راوړم، خلکو ته یې ښیم. د دې ټولو سره زه یو افتخار کوم، ملایکه در باندې افتخار کوي. فتحت ابواب السماء، هغه بېرته کېږي. فتحت ابواب الجنه، او بیلیږي خلاصېږي د جنت دروازې، او غلقت ابواب جهنم، د دوزخ دروازې درته بندېږي. او فتحت ابواب الرحمه، د الله رحمت څه معنا؟ یو ځای کې روان یې، اوبه د خپو لاندې دي، باران دې په سر ورېږي، رحمت د الله درته راځي، خوشبویي درته راځي، رحمت د ټول دی، سینه دې پراخېږي، زړه دې پراخېږي، ماغزه دې پراخېږي، خوشحالېږي. آیا د دې پراخۍ او د رحمت سره ستا زړه نور څه غواړي؟ په دنیا کې نور څه غواړي؟ همدغه ارمان دی سړی وباسي، په اولاد دې خوشحالۍ، په ښځه دې خوشحالۍ، په حیا او په ستر دې خوشحالۍ، په رزق دې خوشحالۍ، په حلالتوب د رزق دې خوشحالۍ، او د دنیا د ټولو تنزه او خوشحالي درکوي درته. نو ته نور څه غواړې؟ د الله تعالی فتحه. راځه دې ته چې دلته یې ویلي دي چې یو باب د دوزخ دروازې ولي، اوو دروازو باندې به دوزخیان ننوځي خپل اقسامو سره. د جنت دروازې اته دي. ولې فرق یې څه دی؟ ځکه یوه دروازه مکملا انعام د روژې دی، باب الریان، یعنې سیرابي ده، خوشحالي ده، په هغې باندې به ننوځي. صحیح ده چې ټولو ته دروازې د مانځه، دروازې د اوداسه، دروازې د غزا، د جهاد، د دې ټولو موجود دي، اما تا ته په انعام کې باب الریان شوی دی. د باب الریان نه به ننوځي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. زماني صاحب غواړي تاسو سره څه خبرې وکړي د اختر په هکله باندې. ربنا